سبا الیکشن دی او سبا که خیری په شریکه به د اشنغر پښتو د باچا نه بابا سیاست ګټو ځکه نه جوړه یم خو ووټ له به وځم او تاسو هر یو ورور خور او بچي ته اخیستی چې یوازې په خپله نه خو چې په هر څومره خلکو وسي هغه ټول روځئ او دنیا ته ثابته کړئ چې اشنغر د باچا خان بابا دی دې کې به د باچا خان به سوچ او فکر وي او په اشنغر کې به د ملي رهبر خان عبدالولي خان سیاست چلیږي د بل ځای د مهاجر دلته نشي پاتې کېدی او دا زموږ نه اشنغر نشي کنټرول کولی سوچ وکړئ پښتنو ته د اشنغر اختیار د میاوالي یو سړي ته حواله کول آیا دا زموږ د اشنغرو پښتو سره ښکاري که نه ښکاري نو بیا به مې درته دا خواستې چې یوازې په خپله نه خو په خپل چم ګاونډ کې په خپل کور کې چې یو ووټ هم درنه کور کې پاتې نه شي ټول راوباسئ او خپلو ټولو ایجنټانو ته به مې د پولینګ ایجنټان چې کوم دی بل دي ټولو ته به مې دا خواست چې ګورې ډېر بیدار اوسئ په 2018 کې ګټلې شوي الیکشن ستاسو نه غلو یوړو پیریان ورته وایه که غله ورته وایه نو دې ځل ورته ډېر بیدار اوسئ چې هغه غلو بیا ستاسو نه ستاسو امانت یو نیسي که خیر سبا ماسخوتن به دنیا ته ثابتو چې اشنغر د باچا خان بابا د سوچ او د فکر دی چې څنګه موږ دا ثابتو نو هغې سره په دام ثابتو چې دا د پښتنو خاوره که هغه مردان دی او که هغه پیښور دی او که هغه اشنغر دی دا د میاوالي یو سړي ته موږ نشو حواله کولی نو یارول یم ښه دی بس اوس یو اخرنی لوړ دی چې په 14 د پیښور مردان او د چارسدې خلک روځي او دقه لوړ ورته ونیسو او داسې وډبئ چې دی بیا د اټک نه دی خوا نه راپورې وځي ډېره مننه ډېره مهرباني